إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، د بیان عنوان غالبا مرګرو ته معلوم دی او هغه دا چې رسول صلی الله علیه وسلم یو عجیبه خوب لیدلی و. بغیر د اوږدو خبرونه یا د مقدمینه د موضوع خپل شروع کوو، ځکه چې د بیان ټیم ډیر غواړي. رسول صلی الله علیه وسلم به خوبونه لیدو او د پیغمبرانو د خوبونه چې نه د بالکل رښتیا خوبونه، بلکې د رسول صلی الله علیه وسلم نبوت په اولنی وخت کې یا په اولنی وخت کې په اول کې د خوبونه وړي راتلل، کې څنګه چې عائشہ رضی الله عنها حدیث ده او چې کوم خوب به رسول سم ورید سره له واقع شاوه. نو د رسول صلی الله علیه وسلم خوب چې دا بالکل رښتیا ده. یو حدیث ده د سمره ابن جندب رضی الله عنه چې د امام بخاری د روایت راوړی دی، اوږد روایت دی او په دې کې رسول صلی الله علیه وسلم یو خوب بیانې چې هغه لیدلی. موږ به هغه حدیث وایو، د هغې نه فایده او د رسول صلی الله علیه وسلم دا خوب چې دا ډېر عجیبه دی، فایدې به ډېرې زیاتې دي زموږ لپاره. نو حدیث کې راځي چې وعن سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يكثر أن يقول لأصحابه. سمرة رضي الله عنه ويجي رسول الله صلى الله عليه وسلم بدا خبر مرګرو ته ډیره کوله، هل رأى أحد منكم من رؤيا، تاسو کې چا خوب خو نه لیدلی، فيقص عليه من شاء الله أن يقص. نه بس چې چا به خوب لیدلی او هغه به رسول الله سم ته خوب بیان کو، رسول سم بوله بیا تعبیر راویستو. او د خوب دا مسله چې ځان له موضوع ده، که الله سبحانه وتعالی چې د ژوند راکو توفیق راکو نو دا بیانو، د ځان له اوږده موضوع ده. خو دومره دې سره یاد ساتئ چې خوب په درې قسمه او دا خبر رسول صلی الله علیه وسلم په حدیث کې کړی ده. یو هغه خوبي چې هغه د الله سبحانه وتعالی طرف نه، دویم هغه خوبي چې هغې ته په عربۍ کې حلم ویل کېږي او د شیطان د طرف نه، او دریم هغه خوبي چې هغې ته اضغاث و احلام ویل کېږي چې یو سړی په کومه خبره کې شپې سوچ کړي، بس د خوب کو ته هم دغه راځي. د خوب نه مخکې چې ته کومه موضوع کې سوچ کوې دغه به ته خوب کې راځي. دې ته اضغاث و احلام وایي، د دې هېڅ اعتبار نشته. ښه خوب چې یو سړی ویني نو پکار چې باندې شکر وباسي، او کم سړي سره چې محبت وي او د پته چې هغه زما سره محبت وي او نیک انسان هغه ته بیان کړي، هر چا ته نه بیانوي. او چې داسې بد خوب ویني نه بل چا ته نه بیانوي او ګس طرف ته لاړې توکي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دی وي او په کومه ډډه چې پروت هغه یې بدله کړي، او بل ځان له موضوع ده. خو حدیث کې راځي، ابو هريره حدیث ته امام مسلم راوړی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم الرؤیا ثلاث، خوب په درې قسمه. الرؤیا صالحه بشرا من الله، نیک خوب ښه خوب د الله طرف نه زیری مسلمان ته. والرؤیا من تحزین الشیطان، او دویم هغه خوب دی چې شیطان پر انسان غمجنه کوي. والرؤیا مما يحدث بها الرجل نفسه، او یو هغه خوبي چې انسان ځان سره کوم سوچونه کوي به هغه د خوب کې راشي. یو حدیث کې درځي او د فائدې لپاره ذکر کوي، امام مسلم راوړی. رسول الله صلی الله علیه وسلم پس یو کس راغی، یا رسول الله ما خوب لیدلی. هغه یې څه خوب لیدلی؟ خوب مې دا لیدلی چې زمانه د مری چواله په توره باندې او زمانه د سر ولیدل، بیا لاړم هغه سر مې راوچت کو، ځان ته مې ولګو، بیا روان شوم. رسول صلی الله علیه وسلم اذا لعب الشیطان باحدکم فی منامه فلا يحدث به الناس. وی شیطان کله کله په تاسو برلوب وکي، تاسو به خلکو ته بیانوي، په ځان پورې خلک مخ خندوي. دا بس خوبونه کسان برای غټ غړ ته خطر مو بزاغین رولې د چې کتر رولې مې د شي چې د شي سره خندا ورش بس کا دا شیطان ته بری خندري ته خلکو ته بیانې
دا قسم خوبونه څوک چاته نه بیانوي دا خو شیطان پوهوي کې به انسان پورې او داسې خوب دی چې سر ته ولیدلی او سر یې بیا راوچت کړی ځان ته یې لګولی او بیا روان شي نو څه خوب شو اکثر خوبونه داسې چې شیطان به انسان پورې خاندي نه دا خوب به درې قسمې بیا د دې تعبیر ومي او د تعبیر دپاره خپل خلک هر سړی تعبیرونه نشي راویستی نن سبا خو د خلکو تجارت جوړ کړی دی په دې بس ټیویانو باندې ناسي او دغه تعبیرونه راوباسي په دې باندې پیسې اړي او د کاروبار دی او ډېر زیات شوي یو خریلی سړی به ناسي نه به یې ګیره نه به برید او خلکو ته خوبونه بیانوي دی وله تعبیرونه راوباسي تجارت یې شروع کړی نو دا خپل یو فن دی یو علم دی او بیا سره فایدې لپاره دا خبره ساتئ چې به دې خوبونو کې ډېر پرېوځئ ما د بعضو کسانو صرف یو غم او هم او سوچ دی بس ګرځي به چا سره ملو شي یاره خوب مې لیدلی و ساعت نه کې ما چې ماران پکې ډېر زیات دي دې به څه مطلب وي بل ورځ بیا راشي یاره خوب مې لیدلی و چې داسې اوبه دي او به یې مهي پراته دي دې به ګوره صحیح بل ورځ بیا راشي خوب مې لیدلی و داسې چې لکه زه داسې روان یم په لاره باندې او پلانې له مخې ته راغی او هغه ماته قار شو ماته غوسه شو بس که خوبونو به سړی دومره نه کړي ژوند یې ټول په دغې کې ورته کړی دی وقف کړی او کم سړی چې د خوبونو په تعبیرونو پسې ډېر ګرځي د دې غریب دغه نور بندګي د الله سبحانه تعالی هغه عبادتونه هغه هر څه پاتې شي بس دغه سوچ کې چې د خوب به څه مطلب مؤمن سره دې قیسو ټیم نشتی مؤمن سره دې خبرو ټیم دی په دې چې ته دې ښکلي تپوسونو کې چې ستا په دین کې ته په ترقۍ شي موږ دې انکار نه کوو چې د خوب تعبیر لکه نشتی شتي خو دومره پورې خله ما چې بس تا هر خوب به یو هغه به یو صحیح خوب وي د الله له طرف نه وي که یو خوب داسې چې ستا د زړه به ډېر مطمئن کېږي ډېر ښه خوب وي نو خوشحاله شه او چې ته یو کس ته وایې نیک سړی هغه ته بیان که تعبیر ته پوس کوي ویې که خو نن سبا د یو مرض غونته کې جوړ شوی الله سبحانه تعالی دې موږ ساتي چې دویمه خبره ده دغه سړي په خوله باندې خو دغه وایي ما خوب لیدلی دی که به څه کوم ما خوب لیدلی او دا داسې وشو د دې ځای لرې ساتل پکار دي رسول الله وسلم به سحر مانځنه به د دې ملګرو سره کېناستو که چا خوب لیدلی ماته بیان کوي او دې کې شک نشي چې رسول الله وسلم تعبیر و بالکل صحیح تعبیر و نو یو ورځ رسول الله وسلم دې ملګرو ته ووایي چا څه خوب لیدلی هغه وایي رسول الله خوب نه دی لیدلی او دا د فایدې لپاره د ساتي سره چې د شپې په خوب او د سحر په خوب کې فرق نه وي ګورئ دا بعض کسان وایي خوب مې لیدلی او سحر بانک ته نیمه ګنټه پاتې وه دا بعض وایي خوب مې لیدلی او د ماسپښین ټیم په دې کې هېڅ فرق نشته خو د رسول الله چې سحر د صحابانو تپوس کې دا په دې کې ځکه چې غالبا خوب انسان چې د شپې نه ځکه چې شپې خلک وده کېږي او رسول الله دا تپوس په دې کې ځکه چې د شپې غالبا خلک وده کېږي خوبونه به یې لیدلي نو به دغه ورځ صحابه وایي چې یا رسول الله موږ څه نه دي لیدلي نو بیا ورته رسول الله صلی وی وانه قال لنا ذات غدا رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته یو سحر بیا دا خبره وکړه چې تاسو خوب نه لیدلی نو زما دا واورئ ما لیدلی انه اتاني الليل اتيان په ما پسې دوه کسان د شپې په خوب کې راغلي وو وانهما قالا لي او ادوانه کسانو ما ته ووایي چې انطلق راځي چې زموږ سره ځو وإن انطلقت معهما وزرغ دو كسان سر روان شو وإن أتينا على رجل مضطجع نمونږ به یو کس باندې تیر شو او په روایت کې څه راځي چې یو پاکې ځمکې ته بوتلمه هلته یو سړی پروت و وإذا آخر قائم عليه بصخرة او بل کس دا کم چې پروت دی د دې سر ته ولاړ او په لاس کې ورسره کاڼی وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه نو دې دا چلکۍ دا کم چې ولاړ دی چې دا کاڼی د دغه کس دی سر له راځي دا کم چې پروت دی فيثلغ رأسه نو داغه دا سر چې بالکل چکنی شي میده شي فيتدهده الحجر ها هنا نو دا کاڼی چې دی نو د ګډ وډ لاړ شي چې ویولي یو کاڼی یو بل طرف ته لاړ شي فيتبع الحجر فيأخذه نو بس دا کم چې ولاړ کس دی لاړ شي دا کاڼی بیا راوالي فلا يرجع إليه حتى يصح رأسه كما كان ندې چې واپس رارسي دا سر بالکل بیا صحیح شوی ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل المرة الأولى نبي وسلم هغه شان کار کوي لکه څنګه چاول پر کړه بیا د کاڼه خولړ شي بیا وروړي سر برابر بیا لاړ شي بیا دا قصه
قال قلت لهما رسول الله ما وتويج سبحان الله ما هذان سبحان الله رسول تعجبكو سبحان الله د سوق دي قال لي اغدوانو ما توي انطلق مخي فانطلقنا بس موږ روان شو فاتينا على رجل مستلق لقفاه نموږ به سړي باندې تیر شو چې هغه نیغ پروتو مستلق لقفاه سړي دوی چې د سینه او د خېټه اسمان ته بالکل سیده پروتي واذا اخر قائم عليه بكلوب من حديد او بل یو کس سره خوا کې ولاړل او دا غسر چې دینه یو کونډه د وسپنی کونډه چې راماته شوی چې او دا غي دي چې تیر خلې سوکي دي چې کونډه وسره ده واذا هو ياتي احد شقي وجهه نو د مخ دی یو طرف ته راشي د مخ دوه طرفونه دي یو خیده بل ګست نو دی یو طرف له سړی راشي فيشرشر شدقه الى قفاه نو دې دا چلو کې چې دا کونډه کومه د اوس باندې چې د بری وخت کې یو وخت کې ولکې نو رايکاږي فيشرشر رايکاږي الى قفاه دې سټه پورې ولې اشاره کوي ندیږي پورې ټول ارسه وشلې نو دې وخت کې نو واله دې سټه پورې د ټول ارسه وشلې ومنخره الى قفاه به کونډه راوړي دې پوزي کې ولې چې کې دې چې رايکاږي نه یې سټه پورې ولې بوزي وعينه الى قفان بيول بدي استرګي کیدی سټه پورې ولا راکېږي واذا هو ياتي ثم يتحول الى الجانب الاخر بل بل طرف تروړي نو یو طرف شو کنه بل بل طرف تش فيفعل به مثل ما فعل بالجانب الاول لبس دې پرې دوی می سبانیم دغه چلوي کوي چې د ولنی باندې کړه نو دې دغه طرف نه فارغ شوی نه حتى يصح ذلك الجانب كما كان دبل برابر شوی ثم يعود عليه نبي در وپشي فيفعل مثل ما فعل في المرة الأولى نبي هغه طریقو کې کما چې پاول پیرګي کړي و قال قلت سبحان الله ما هذان وما يجي سبحان الله د سوق دي وقال لي ما توي چې انطلق مخي تزا فانطلقنا بس موږ روان شو فاتينا على مثل التنور نو په تنور باندې تیر شو فاذا فيه لغط واصوات او په دې تنور کې دنه چغي جوړې وي غوغا پکې جوړه وا فطلعنا فيه نو موږ دې تنور کې سرونه ورننې وستو فاذا فيه رجال ونساء عرات نو باغې کې لغړ سړی او لغړې زنانه وي واذا هم ياتيهم لهب من اسفل منهم نو دلاندنه د ووري او لمبه براله دوبه دلاندې نولو فاذا اتاهم ذلك اللهب کله چې به د ور د شغله او د لمبراله ضوضؤ نو دوی بچي خډيري کړي او په یو روایت کې سره دا راځي چې فانطلقنا الى نقب مثل التنور نو موږ دې چې په تنور باندې تیر شو اعلاه ضيق واسفله واسع دبرینه د تنور چې تنګو داخله تنګو او لاندې کولاو يتوقد تحته نارا لاندې تور لګیدلو فاذا ارتفعت ارتفعوا نچې دا اور به بر راغی د خلک به سره بر رالو حتى كادوا ان يخرجوا تر دې چې نږدې و چې دوی بهر ته ولیدلې واذا خمدت کله چې دا اور کېناستو رجعوا فيها دوی بم کته کېناستو وفيها رجال ونساء عرات او بغي کې لغړي خزي او لغړ شړیو ومای چې ما هؤلاء دسوک دی ما ته وی قال لي انطلق مخ تزا فانطلقنا نو موږ روان شو فاتينا على نهر نو په نهر باندې تیر شو وی چې احمر مثل الدم او دا نهر یا دا ولا دا بالکل چې نه د ویني بشان تکسره واذا في النهر رجل سابح يسبح او بدی کې وسړی لګیاده لامبو وهي واذا على شط النهر رجل قد جمع عنده حجاره كثيره او بدی غاړه باندې یو کس ناشته د غسر دنیا کانی خو کې پراته واذا ذلك السابح يسبح ما يسبح دا کم چې لامبو وهي بس لګي لامبي لامبو وهي ګرځي ثم ياتي ذلك الذي قد جمع عنده الحجاره نبی باغ کس په شراجي کم چې د نهر په غاړه باندې دي او کانی وسره پراته دي فيفغر له فا
د خپل خلو ته کولو کې فیلقمه حجرا هغه ته کاڼي د نور واچي فينطلق فيسبح نلارش بیا چې لامبو وي بدغه نهر کې ثم يرجع اليه كلما رجع اليه فغر له فالقمه حجرا نبیا واپس راشي هغه ته بیا کاڼي ور واچي قلت لهما ما هذان وما جدت بكسن سوقتي وقال لي ما تويجي انطلق مخي فانطلقنا فأتينا على رجل كريه المرأة نبي سليبا نمغرا تیر شو چې دغه شکل ډیر ورانو او كأكره ما انت راء رجلا مرأة لکه یو بد سړی چې تینه بس دغه سړی شکلوم دي شو فاذا هو عنده نار دغه په خوا کې ور لګیدل او يحشها غبد ور تازه کو يسعى حوله او دغه په خوا کې بګرځیدو قلت لهما ما هذا وما تجدا سوقت قال لي انطلق رسول الله مخکزه فانطلقنا ومن روان شو فاتينا على روضه معتمه فيها من كل نور الربيع نو منګ بیا یو باغچې ته ننوتو چې هغه غنه ګوره وا سم غنه ګوره باغچه وا فيها من كل نور الربيع بايګي د سپرلی د موسم په شان هر قسمه ګل ملاويدو واذا بين ظهري الروضه رجل طويل لا اكاد ارى راسه طولا في السماء او د باغچې په منځ کې یو دنګ سړی ولاړو د ډیر دنګوالي رسول سموي چې ما دا غره سر نلیدو واذا حول الرجل من اكثر ولدان رايتهم قط او د سړی په خوا کې دنیا ما شمال الناس ډیر شی ما شمال الناس چې دومره چې د رسول سموي ما نو لیدلی قلت ما هذا وما هؤلاء دا سوقتي ودغه سوقتي قال لي انطلق ما تيجي مختزه فانطلقنا نمنغ روان شو فاتينا الى دوحه عظيمه نمنغ يوني ترورجو دي غټونه لم ارى دوحه قط اعظم منها ولا احسن ما چې دومره غټونه رسول الله نو لیدل او ندومره خولي قال لي ارق فيها اغدوانو ما تيجي بدي کې دنه وخيجه بديونه کې فارتقينا فيها نمك بديونك وختو إلى مدينة مبنية بلبن ذهب ولبن فضة نبديك چمک دن وختو یو خاریه ته ورسیدو او دا خاریه جوړه شوی د سنه یو خخته د سرو زرو یو خخته د سپینو زرو فاتينا باب المدينه نمک د خاریه د دروازې ته ورسیدو فاستفتحنا نمک ور وټکاو ففتح لنا زموږ د پاره ور کولوش فدخلناها من ورننه وتلی خاریه ته د خارته فتلقانا رجال شطر من خلقهم كأحسن ما أنت رائن وشطر منهم كأقبح ما أنت رائن نمك سر يقوم ملوجي جلغودا نم جسم دومره خولو چې دیسه خولواله بتانی لیدله او دا یو طرف ډیر بدرنګو چې دومره بدرنګي به ته نه لیدله دا څه جيبه مخلوق ته چې یو طرف د خولي او بل طرف ته بدرنګ دي قال لهم نو دي دوه کسانو دا دوه چې کوم رسول سم بوله هغه دغه کسانو ته وي اذهبوا فقعوا في ذلك النهر لا شيء او بدغه النهر چې کوم ده ولچ بي بدی کې پریوزي دي ته ورکوشي دي کې ولم بي واذا هو نهر معترض يجري كأن ماءه المحض في البياض نيو ولا بيدا رسول صلى الله عليه وسلم چې خپلنه ولوه او د وبې تک سپيني بالکل پړقېدې رڼاوي فذهبوا فوقعوا في دلال بدغ وبوك ورننوت ثم رجعوا إلينا بابنبس وابسلال قد ذهب ذلك السوء عنهم نبسغ كما بدرنجي وغتلال فصاروا في أحسن صورة إخكلش قال لي هذه جنة عدن ندوان ما توجي داغ جنتي جدا ميشو سيدودة باره وهذاك منزلك أو آغا تخكاري دغستا زيري فسما بصري صعودا رسول الله زمان نزل وسلم برلال فاذا قصر مثل الربابه البيضاء چې کلمه بروکتو نو دیس قصر ما تخکار شو او دیس بنگلا چې هغه د تک سپینی وریزي به ښکاری دا سمخ کلی بنگلا قال لي ما توي هذاك منزلك دغستا کور دی قلت لهما بارك الله فيكما رسول الله ما غوتوي چې الله دې پتاوس دوه کې برکت واچي فذراني فادخله ما پرې دې زده نورنه نوزه قال ما تو يغدوانو اما الان فلا وسنا توسني شتله وانت داخله تبو تزي يريق ما زبو تزيق وسنا قلت لهما ما توي فاني رايت منذ الليله عجبا توصل جزا كلام راغله ما شپې نزل عجيبه حالاتنا ما فما هذا الذي رايت ده سري جمالي دريه وزدين اخو ابو تر دوه کسان دا بیانې چې
د سو سقیسه وا بعض روایتونه کې اوس حدیث راځي چې کله موږ د دیونه کې دوی وروخته بره او د خار ته ورل فيها رجال شيوخ وشباب پای کې سړی مو ځوانانو بوډاګان پکې مو مطلب د جنت کې بوډاګانو مو ځوانانو ټول پکې وو بس هغه خبره شروع کړه قال اما ان سنخبرك وسبد الخبر من درکو اما الرجل الاول هغه ولنه کسو ته څه دا ولنه کسو سری ولا کانه ورچو بیا برابر دو بیا براتو اما الرجل الاول هغه ولنه کسیده الذي اتيت عليه يثلغ راسه بالحجر چې بکانی باندې ولدي بل مرګري د سر او هو غبا دغه سر بچکنی شو میده بشو دا سوکته فانه الرجل ياخذ القران فيرفضه دا کسته چې قران زده کړي د عمل پینه کې او به پر خو دې یا یاد کړي د وير کړي دي وينام عن الصلاه المكتوبه او دا کسته چې د فرض منځنه ودی فرض مو په جمعه کې کیږي او د بروتي د دې جملې سره بودري ګزده خوب به اخر پورې نه بیانوم دا بس کې خوب ووري به چې صحیح مقصد هم پوره شو نو دا خوب به یو جمله پوره کوم یې سره بلک مختصر تفصیل کو او اخر پورې به دا خوب ان شاء الله پوره شي دا ولنې کې سیده نه د مرز بده کې داري چې علم کړه دی خو علم شاته وزار کړه دی قرآن زده کړه د عمل په نه کې قرآن یاد کړه نه ير کړه دی دوی مرز پکې دی چې پرز موږ کېږي نه د بکور کې د پروتي سزا یې سره د قیامت پورې هغه د سزا ده د قیامت پورې د سزا ده چې د قشم به د سر می د کېږي او برابرۍ په روایت کې راځي الذي رايته يشدخ راسه ودا کوم کس چې تاول د جره سر ولدي کسانو می د کو او پکانو وشتو فرجل علمه الله القرآن مدا کست چې الله د قرآن خو له فنام عنه بالليل د شپې به د پروتونه چې د تهجد ابن دیګړي د قرآن پکې وې ولم يعمل فيه بالنهار او د ورځې چې د قرآن باندې عمل نه کړي فيفعل به الى يوم القيامه القيامه پورې د سزا ده ډېر خطرناک خبره علم او عمل علم او عمل دا خبره ده چې د علماو د ملامتي والله لازم دې سره ملامتي دغه چې څه خبره کې توبه سکه توبه عملك یو روایت کې درځي انس بن مالک رضی روایت امام احمد بن حنبل رحمه الله راوړی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې مررت ليله اسري بي اسراء معراج په شپه باندې زه یو قوم باندې تیر شوم على قوم تقرض شفاههم بمقاريض من نار چې دا غوی د شونډې چې دا په یو قسمه قینچي باندې پرې کېدی او دا قینچیم د ور نه جوړی شي قال قلت من هؤلاء وما تفوسوا دي ملائکه چې دا څوک دي چې د شونډې د ور په قینچي باندې پرې کېږي وما ته وی چې خطباء من اهل الدنيا دا خطیبان دي خطبې چې کوي په دنیا کې ولی خطیبان خوري روچت خلک دي نو دوی د شونډې د ور په قینچي پرې کېږي ويغوي چې كانوا يأمرون الناس بالبر وينسون انفسهم خلقوا ته د خکار امر کو په خپل به نه کو په علم باندې عمل الله په قران کې سوی اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسكم ايتسو دعوت ورکوي خلقوا ته د نیکی طرف ته وتنسون انفسكم ځانونه یې کړی وأنتم تتلون الكتاب او حال دجدس القرآن ولي يعني الكتاب ده معلوم علم ده سلام مشتي الله سبحانه وتعالى دي قسم حالاتنا مغساتي شو سړی بل ته نصیحت کوي بخبل په عمل نه کوي د دې مرزيان شتي چې نور ته نصیحتونه کوي بخبل په عمل نه کوي د مولوی صاحب د پاره دی بازو مليون د پر هر څه حلال دي د هر څه کولای شي خو عمي نه کومه مولوی خو دې خو شو په د باندې فتوا لګي د سختي خبرې دا باز کې سم بلګي دعوت بکې تبلیغ بکې او خپل کور او خپل خپلونه غټول به هغه به پرې خو دی او خپل کور حالات دغې او د لګي خلکو ته بیان کوي نو ګورې دې خبرې نه ځان لري ساتي
شعیب علیہ السلام خپل قوم ته ویلو وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه. شعیب علیہ السلام خپل قوم ته وی چې د کم کار نه تاسو منع کوم نو زه نه کوم، د کم کار نه تاسو منع کوم نو زه بیا نه کوم. الله بقرآن کې وی یا ایها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. ایمان والو ولی وای هغه څه چې به عمل نه کوي. نو کوم کسره چې علمي د دې به تپوس کی چې به عمل کړي کنه. ابو برزه الاسلمي رضی الله عنه حدیث ته هغه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې لا تزول قدم عبد يوم القيامه حتى يسأل. و یو انسان د قیامت پر ورځ خپل ځینه مخ کې نشي تللی تر دې چې دغه یو څه ته پوښتنه نه شي. اولنې ته پوښتنه عن عمره فيما افناه چې دا عمر دې بس کې فانی کړی بس کې تیر کړی دی ولته پوښ کوي. دا خو نه چې مزدوري کوو بچی دی او خزه د عمر پلار دی او مزي چرچی دی نه د عمر به ته پوښ کی. وعن علمه فيما فعل او د دې علم به ته پوښ کی چې د علم څومره عمل کړي. دا بعض کسان درسونو کې کینی او د مسلې یادیم خو مرز به کیسه دی عمل نه کوي. عمل زباس کسان پیژنې چې موږ سره به درسونه کینی او سوسو پیری زموږ مسله اوریدل عمل به نه کوي. لکه مثال د باز کسان ته لکه مثال کې موږ په درس کې دا مسله واضح بیان کړی دی چې رفع الیدین د رسول سم متواتر سنت دي د به عمل نه کوي. دا مسله موږ بیان کړی چې ګیره پر خوده د واجب دي، ګیره وړه کول او خریل دا ګناه کبیره ده د به عمل نه کوي. او به دې زیاده خو زه مثال دوی به ذکر کړو. نو دا خلک د الله نه ویریږي چې مسله ذکر او عمل به نه کوي، مسله ذکر او عمل به نه کوي. بل تپوس بدام کېږي د حدیث د فائدې لپاره پوره کو. رسول صلی الله علیه وسلم وعن ماله او د مال بم تپوس کېږي من اين اكتسب وفيما انفق چې د مال د کم ځای نه ګټل او په کم ځای کې لګول دي. نه نه جوړ مزيدي چې بس طریقه دی وګټو خو څه ګټه ریالونه ګټه دې ته مګور چې دوکه بګشتیو کنه دا باز دي شوی دې ته مګور چې دروغ شتیو کنه نه نه دې ته مګور خو څه ګټل غواړي ریالونه. بیا دا لګاو د خپل مرزي مطابق دې ته بګینه ګوري چې الله سوی د الله پیغمبر سوی مال به کم ځای کې لګي به کم ځای کې نه لګي. دې وسره سوچ نه نو تاسو ته دوم چې ګوري دې به تپوس کی. وعن جسمه فيما ابله او د جسم به تپوس کی چې د بس کې خوري کړي دې به تپوس کی. الله اکبر. یو بل حدیث کې راځي او د امام بخاری ورته راځي حدیث ته چې کله داخلك جهنم ته واچول شي نو عالم بم په جهنم کې نو داخلك په بصیرای شي وتبوي چې فلان پلانیه الست كنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. تاخو موږ ته د خکر امر کو د بد نه منکول تلته سکه ويغه بوي چې اني كنت آمر بالمعروف ولا افعله وانهى عن المنكر وافعله. ما به تاسو د خکار وی خو بخپلو به عمل نه کو تاسو می د غلط نه کول خو زبد نه منه کېدم. دغه زما چې زړه چې نن تاسو سره په جهنم کې پروت یم. رسول الله صلی الله علیه وسلم بده دعا کوله په صحیح مسلم کې دا دعا ده اللهم اني اعوذ بك من علم لا ينفع. الا زپنایني سم پتا پوری د کم علم نه چې فائدہ نه ور کوي. علم خو هغه د ستا په تقوا کې ترقی راولي، ستا په دینداری کې ترقی راولي. خو چې د علم سره سره ستا دینداری کمیږي دا نقصانی علم دی کنه. د علم سره د سړي په تقوا کې سره راځي ترقی راځي کمی. د بعضو کسان ته زه تعجب کې شمه لکه موږ سره د ډیر وخت نه به درسونو کې شریک دي او دا غوی د حالاتو چې موږ وګورو د حالات ورو کم زی ته زی اب کته زینا کم چې نوی کسان شریک شوی دي دا غوی غ جذبه او دا غوی غ عمل د غزړونه خي زموږ د کسان له یره په کار دی چې دینداری چې په کته روانه ده بلکې دینداری په کار چې برزي ګره او د اخیری خاتمه یره کم شړی دینداری چې په کته روانه دي ویری ګوري چې اخیری خاتمه الله خراب وکړي. د دینداری په کته روانه ده د اخیری خاتمه د بیماری سره شي او شړی په دینداری کې ترقی روانه ده خوري خبره ده ترقی روانه ده روانه ورځ مړ شو نو د خاتمه په سره به وشي په نیک عمل سره په ایمان سره به وشي. نه دا هغه ولنې کسته سمرزو بده کې قرآن یاد کړو اجازه کړو
عمل پې نه کوو ير کړی و او دویم مرض به کې څه و د فرض منځنه به اوده و الله اکبر الله سبحانه وتعالی د مؤمنانو صفت ذکر کړی والذین هم علی صلواتهم یحافظون مؤمنان هغه دي چې د منځونو حفاظت کوي د مؤمن غټ صفت ته توحید د عقیدې نه بعد د منځ حفاظت کوي الله اکبر د منځ حفاظت مؤمن نه پوری رسول صلی الله علیه وسلم د مرګ په بیهوشي کې بیهوش شو هغه په وبوړ ولې بیهوش کې براغه رسول چې بیهوش کې براغه خلکو موږ کړي دی کنه دی کړي هغه وتی رسول ستا انتظار کوي پس رسول مې پاسېدو بیا برولې بیهوش بیا وبوړ بیا بر پاس موږ دې نه یری نو به چې د پته ولګي چې نور نشم کولای نو عائشہ نه ته وی ابوبکر صدیق ته وی امامتي وکي او به نصیحت کو الصلاه منز او منز دنه پاتې نشي ګوره د رسول مخرنی وصیتونه دینه بعد رسول وفات شه منز او منز د رسول نصیحت په کوم ورځ وفات کېدو باغ سحر له رسول د سحر په منځ کې د عائشہ د کور طرف نه کوم پړده هغه دې چې دغه جوګه صحابه د ازمري ولړي الله اکبر صفونه د برابر او دغه صفونه د سیده او ټول ولړي خپل تلاوت ابوبکر صدیق رضی الله عنه نو صحابه وی چې نږدې و چې زموږ د منځونو په مخ خراب شي او خوشاله چې رسول خشه ابوبکر صدیق رضی الله عنه شاته راتو رسول ته اشاره وکړه نه خپل ځیو درې بار ته نه درځم ابوبکر صدیق رضی الله عنه مسپرک رسول الله سلام وخندل مسکیش مسکی په دې شو چې ما چې کوم قوم له تربیت ورکړه نه کې سباله زنه مونږ دوی به منځونه لا راځي رسول سم کتو چې زه خو به منځ کې دوی سره جمعات کې نه مزه خو نشم ته خو دوی راغلي کې نه راغلي چې یو د جمعات ډک پروت ماغه کسر راغلي د قشا ولړ خخ کلی خشوع کلی منځ رسول خوشاله یو دا تربیت چې ما کوم بوټي چې ما نه حل کړیو نو هغه دي چې منځونه وینه پری بلکې الله دا ویلي چې jihad په میدان کې ممتاز موږ کوي ځم بل کوم ټیم دلته موږ پاتې کی چې jihad کې کنه او تور او ټوپک د سره بلاس کې مخامخ د دشمنی موږ پرې دي موږ نه پرې سبحان الله چې رسول سم اسی بل پرز و کچ تراغه زموږ د جمعتونه ورین چې سبب وي چې دا کوم قوم دا زموږ د ذلت غټه وجه دا چې موږ منځونه پرې خو دي او کله چې زموږ جمعتونه د سحر په منځ کې دي چې ډکو لکه د جمعې په ورځ چې جمعې په منځ کې ډکی نه بیا به د امت الله عزت ورکړي چې کله زموږ جمعتونه د سحر په منځ کې دي چې ډکو لکه څنګه چې د جمعې په ورځ د جمعې په منځ کې ډکی بیا به عزت راځي الله دغه مؤمنانو مبارک خبره کوي دا کم چې دي منځونو خیال ساتي دوی له الله سور کوي اولئک هم الوارثون هم دا کسان چې الله دوی وارثان دي دوی ته میراث کې څه شی ملایي چې ګوره دا بس جواب الله ورکي الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون الله ور جنت الفردوس په میراث کې ورکي چې کوم کسان د منځونی عبادت کوي دا د فردوس وارثان دي الله په بل صورت کوي چې انسان ډېر بے صبر دی چې مصیبت براشي نو پریادونه ډېر کوي چې نعمتونه براشي ویل الله بدن کې خرچ نه کوي خو به الله سوی الا المصلين سوی دا کسان چې منځي عبادت کوي نو دوی د صفت نه یو مطلب چې دا اوچت کسان دي باغ ایتونو کې چې مخ کلار شي نو الله دغه خلکو هغه جزا ذکر کړی د کم چې د منځي عبادت کوي اولئک فی جنات مکرمون الله دا خلک په جنت کې او عزت من به په جنت کې ډېر غټ عزت د خلکو ته ملایي کو خلک چې د منځي حفاظت کوي فويل للمصلين مغه دسي الذين هم عن صلاتهم ساهون په جهنم کې او خاص کند د خلکو لپاره کم چې منځونه په ټیم نه کوي او دا خلکو لپاره کم چې منځونه کله په کور کې کوي نو کله په جمعات کې کوي خپل مرزي ده کله ډیوټي ټیم د سهار د منځ سره برابرو جو اهلا وسهلا ومرحبا کوم جمعات کې به کو کنه او کله ډیوټي ټیم نا وخت نو بیا به سکو
بس الله دې معافي وکړي الله غفور رحیم دی وسو جمعه ته پر سره پاسې دی خو نشو او د دې فرق به تعالی محسوس په جمی کې د سحر په منځ کې ډیره غنۍ په وړي کې نه موږ به تجربه ډیره ده ځکه چې امام زما دا خبره په ملاحظه کې چې د جمعه کې څومره کسان څومره نه په وړي کې ډیر کمی په جمی کې ډیر نو وجه څه ده ها د جمی شپې لنډې نه د مزدوري ټیم دی کنه سحر موږ تقریبا شپږ بجو ته نږدې کېږي او شپږ بجې ټیکدار راځي یو صحیح ده کنه موږ به وکړو او اوس دا به 3:30 بجې موږ کېږي نو بیا به 2 غنټې خوب کولی شي سړی نو اوس به زه به 3 بجې راپاڅم موږ به کوم او بیا به وروسته شپږ بجې ګاډی راځي د پروت دا د مؤمن طریقه نه ده رسول صلی الله علیه وسلم وایي امام ترمذی دا حدیث اورد برید رضی الله عنه دغه وکړي دي العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه زمونږ او د کافرانو په منځ کې فرق څه دی موز فمن تركها فقد كفر چې موز پرې د کافر شو دا خبره ګوري عزت واجب فمن تركها فقد كفر چې موز پرې د کافر شو امام احمد بن حنبل رحمه الله حدیث راوړي من حافظ عليها چې د منځي حفاظت کو كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامه د قیامت ورځ به د منځ د لاسه ترنای د دې د ایمان دلیل ویدا ونجاة د دې د لاسه الله د کامیابی ورک ومن لم يحافظ عليها او چې د منځي حفاظت ونه کو په جمعات کې موز نه کو دا اوس لري سړي په جمعات کې موز نه کو دا بس وي الحمدلله زه سر کونډي اړو مې دغه سره د کټ سره خواک د بابسي زر دوه کاتو یې مخلله سره واچو غاړه بشټړ کې مزدوري لګوي لکه جمعات کې ځوانان خو جمعات کې ولړلې زمونږ د دې څه کار خپل کار کو مطلب دا دی چې الله دین زما د خواهشات لاندې دی خو زه خپل خواهشات د الله د دین نه لاندې کوم حالانکه مؤمن خپل خواهشات د الله د دین لاندې کوي خواهشات خدا و چې ودشه او چې کله دی ووري الصلاه خير من النوم بس کمبل خو گزار کی خزړه خوګه نه شریعت ته بچی خو ډیر خوګه دي شریعت ته کنډیشن ده خو شریعت ته پسته تلې شریعت ته مزدوری ده شریعت ته غار سفری دی راشي دې ته مؤمن وي دې ته مسلمان وي خواهشات روالي د دین لاندې کیدی د دین په خواهشات له پاسه کیدی سي او موږ سجل کو دین روالو لاندې کیدو خواهشات په پاسه کیدو الله سبحانه وتعالى دغه سړی به ذلیل ساتي د خواري ساتي ځکه چې په الله یقین نه نو دا کسان دي رسول زموږ چې حفاظت ونه کړي د مانزه لم تكن له نور د قیامت پر ورځ بوسرنانه ولا برهان پر خپل ایمان بوسر دلیل نه د قیامت پر ورځ او دې خطرې خبره ده خپل ایمان دلیل بوسر نه ولا نجات او نبول الله کامیابی ور کوي او بدیته وګوره وکانه یوم القیامه مع فرعون وهامان الله به د قبر نه چا سره پاسي د فرعون او د هامان او د ابي ابن خلف سره به را پاسي د دې غټو کافرانو سره به الله د قیامت پر ورځ را پاسي د منځي حفاظت کوي الله د جنتیانو باس کړي چې دوی به جنت کې تبوسونه کوي جنت ته چلای چې دوی به د جهنميانو تبوسونه کوي في جنات يتساءلون جهنم کې بدوی ته پوښتنه کوي د چانه عن المجرمين جهنميان نو ته پوښتنه کوي احکار به جهنميان نو ته پوښتنه کوي سبوي ما سلككم في سقر السدله تاسو دی ورته تدی دا هو ولنې جواب قالوا ويباوي لم نك من المصلين من بموز نکوي من به منځي حفاظت نه کوي لازم جهنم ته راغلیو نو مغه سزا ده دغه سړي چې مونږ پری دی او بل دغه سزا کوم چې رسول الله خوب کې ذکر کړی ده نو دا کم کشو ها هغه ولنه کش دوی اما الرجل او هر چې دویم سړی دی الذي اتيت عليه تبر ترشوي دویم کو سوق دی کونډي والا يشرشر شدقه الى قفاه ومنخره الى قفاه وعينه الى قفاه پوزه وخکه او سترګې دا په کونډه باندې راخو د کېدو د کوم شي پوری سټه پوری فانه الرجل داغه کسته وګو د کېدی يغدو من بيته چې کله د کور نوزي فيكذب الكذبه
دروغ وای نو بیا سوشي تبلغ الآفاق. نو د دروغ په دنیا کې دي خوارش دغه دویم کس دی. نه پدې کې مسله د دروغ ویلو په یو روایت کې سر دي راځي وي دغه کم کس چې تا ولیدو د دویم فکذاب د سخت دروغجن دی يحدث بالكذبه چې کله په یو مجلس کې دروغ وي فتحمل عنه دا خلق دنه د دروغ رواخلي حتى تبلغ الآفاق. نبي دي دنیا دي ګډ ته دروغ ورسي فيصنع به ما رأيت الى يوم القيامه. نو د قیامت پورې سره دغه کی ګوره دا وخت ولا الله شلي دروغ به دي خلوي لري دا پوزه دا ارسو دا مخ دا ولا الله ټول دي چې کیږي دي وسپنه باندې ولا دا کس دي سره کوي د دروغ نزال لري ساتي اشاعات نزال لري اشاعات ستو لکه مثال کې بني خبر خو نه ولي حکومت خو دې خبر اعلان وکړو دروغ وي دې نه خبر ګوري ابل دې نه یزدکی فتبلغ الآفاق. د دنیا ګډ ته دروغ ورسي د قیامت پورې به دې سړی ته د سزا ملوي. د دین خدای ته غلې کینی ته د چا ویلې چې خلکو د خبرونه بیانوا ریډیو والے ټي وي والے چې ته خبرونه بیانې او په دې کې خاص کر هغه خلک دی ویلي کوم چې د ټي ویانو د چینل والے دي دوی څومره دروغ وي والعياذ بالله. د چینل والے نه دي دوی چې څومره دروغ وي کته څه خبرې ته زواریان شي دوی سب تجارت ته ګوري حقیقت ته نه بیانې په ډېر کم ځایونو کې د صحیح حقیقت بیان کې غالبا دوی خپل تجارت لپاره دروغ وي. دروغ نه ځان لري ساتي. رسول صلی الله علیه وسلم په حدیث کې سوی علیکم بالصدق رښتیا وای فإن الصدق يهدي إلى البر. رښتیا چې انسان د نیکی طرف ته بوزي وإن البر يهدي إلى الجنة. او نیکی انسان کوم ځای ته بوزي جنت ته بوزي. وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق. او کله چې سړی لګي رښتیا وي حتى يكتب عند الله صديقا. نو د الله په نس دی بالکل صدیق او رښتینی سړی ولیکل شي. او کوم چې دروغجن دی وإياكم والكذب. رسول الله دروغ نه ځل لري ساتي فإن الكذب يهدي إلى الفجور. دروغ انسان کوم ځای راکاږي ګناهونو ته راکاږي. وإن الفجور يهدي إلى النار. او ګناه انسان کوم ځای راکاږي جهنم ته راکاږي. وما يزال الرجل يكذب. وسړی لګي دروغ وي دا بس کې نه ستړي کېږي په دروغ باندې. والله العظیم زه خپل دي کسان پیژنم او تاسو هم پیژنئ د په مجلس کې چې دروغ نه د خبره نه چلی نه دی به چې لس خبرو کې نو په لسو کې به اته دروغ او دوه بسې اب رښتیا چې دې سړي د قیامت پر سهالي چې دا خو صرف د عذاب د قیامت پورې د قیامت پر صبح بل عذاب دی دا خو صرف د قیامت پورې دی. رسول الله دا سړی دروغ وي حتى يكتب عند الله كذابا. نو د الله په نس دې سولي کړي شي دروغجن ولي کړي. متفق علیه د حدیث په صحیح بخاری صحیح مسلم کې عبد الله بن عمرو د معروف حدیث ته 4 من كن فيه كان منافقا خالصا. پچا کې چې سلور خبرې د خالص منافق او پچا کې چې سلور نه یوي نو دغه د منافقت یو صفت ده. اولنې څه دی اذا اؤتمن خان چې امانت وسره کې خیانت کوي. واذا حدث كذب چې خبرې کوي نو سوي دروغ. دا منافقت صفت ده. واذا عاهد غدر او چې وعده کوي هغه نه پوره کوي. واذا خاصم فجر او چې جنگ کوي نو به کنځلي کوي. متفق علیه حدیث په صحیح بخاری صحیح مسلم کې نه دروغ نه ځان لري ساتي. خاص کر د اشاعات نه ګوري. اشاعات زموږ د پښتنو کې د عادت ته چې د خبرې تحقیق قطعا نه کوي ګوري بالکل. فیسبوک په دې فیسبوک کې 98% دروغ دي ګوري. د خبرونو ورته به کم لګي پلانې نیوز او پلانې نیوز او به کې دا خبر راځي او زموږ د ځوانان څخه کوي تحقیق حقیقت نشته. خو د شعر د بټه ولا رواچي مخې ته ځي دا دروغ دي کړي. ته د چا ویل چې د فیسبوک خبرې نشر کوه اخبار نشو بل سره نشر کوه مګر په ځان باندې د سره د بوج مراوله بس پرې ضرور ما ته پته نشي دروغ دي کړي او غالبا هغه صحیح هغه دروغ. ته به کله کله دې خبر ورول کوي دې شوش عجیب ته پوښتنه کې هغه نور څه شي دې شوش پلاني ملک اعلان وکړو پلاني بچا دا وي الته دې چلو د دروغ چې نن سبب د انټرنیټ او فیسبوک باندې سم چریږي ته پوښتنه مکو. نو زه تاسو نصیحت کوم چې کومه خبره مخ کې وړي نو اول څه کوي تحقیق کوي او چې تحقیق ته نه معلوم ته نه قیامت پر ځل ته پوښتنه کې دا خبر ولې ته مخ کې نه وړي بس ته غلې شکه چې سره وسار کې اخبار وګوري نو بیا بل لازم ته خلکو د اخبار بیانې کنه و بیانې یره نن به اخبار کې لیدلی نو هغه به دروغي نو بده کې د نړۍ کرانه
چې دروغ وي خلکو ته وسره سیدنه به بل رسي به بل رسي نو دې خبرونه ځل لري ساتي دا غدویم کس دی خغه دریم چې دی واما الرجال والنساء او هر چا غسړي او خزي او العورات غلغړ چيو الذين هم في مثل بناء التنور چاوي په دې شي کند کیو لکه تنور چی فانهم الزنات والزواني نو دا زناکار سړي دي او زناکاری خزي دي ولې دوی لغړ دي ځکه چې دوی شوق او په دنیا کې چې بدن نه د کپړې او باسي بدی کوم لغړ پراته بلکې تاسو خیال کړی دا ور د کم ځای راځي ها موږ سوي ور به د کم ځای راځي غوته د لاندې نه کنه نو بره راوخیږي دا ور ولې لاندې راځي چې عورت لاندې دی نه بدغه عورت باندې دوی زیناګانی کوي کنه بدغه عورت ته د ور لاندې نه راځي هم دغه طریقه وي د قیامت پورې دوی بدغه تنور کې پراته په دې بټۍ کې دنه او ور بلګیدل د ور د لمبي به دوی وي بره بره راخیږي بیا به کته شي بیا به دوی لاړ شي بیا به بره راوخیږي او دوی به بګیږي چې چغاري وي د زنا سزا ځان لري ساتي د دې مرزنا الله سبحانه وتعالى د مؤمنانو صفات ذکر کړی دی والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون زناګان نه کوي کته استیادي بیانونه کړو صفات عباد الرحمن الرحمن د بندگانو صفات پای کې موږ په دې خبر به خط تفصیل کړو چې هغه زنا نه کوي هغه بیان ووري الله د مؤمنانو مبارک سوي والذين هم لفروجهم حافظون او مؤمنان هغه چې خپل عورتونو خیال ساتي الا على ازواجهم ومملكه ايمانهم کې استعمالي کوم چې استعمالي د خپل بيبي سره یا د وینځي سره فانهم غير ملومين الله دوی څوک نشي ملامت کولای چې د خپل الله جایز کړي فمن ابتغى وراء ذلك نبي کدري ملار لټه فاولئك هم العادون د حد نبي تیر وځي بل الارشتي دول اريدي يا خزا او يا وينزا دريمشتي نه زار شم د الله دې خوګو خبرونه چې دي سی ونی چې دا حرام دي دا حرام دي دا حرام دي دا حرام دي سی ونی وی جایز دو دي پوښ چې دین له وسدي ټول حرام دي ادین له چې سړي ټول حرام دي په دې کې د ندام رالو چې نن سبا غټ مرز دي چې ولياذ بالله الکان جنکی بګي اختدي الله سبحانه وتعالى پر دې راوچی او الله دې زمونږ د ماشومانانو د لکانو د جنکو د الله عبادت کی په خپل لاس باندې منیو بس دا ګوره د زنا خور ده ته ویم ګوره دا د زنا خور ده او د دې غټه وجه موبایل په موبایل کې غلط تصویران کته بل غټه وجه دا چې دا باز کسان په کلونو پراتینو کورونو ته نزي دا غیدا یو خو دې ګناه وکړه بل والله العظیم بالله دې قسم خورم اسپیټالونو ته ورشه اسپیټالونو کې به باغ ډاکټرانو به ورشه کوم چې د جنس د غسر تعلق ساتي نه داغونه ته پوښتنه کوي تاسو به غټ مرز ولا سوکر زیناغه دقه شان دمه خپل ډاکټر ته پوښتنه کوي زه خپل خبر وکم زمانه یو ډاکټر سره ملاقات شي هغه د جنسي علم کې دغه خاصیتو هغه ته مې ډاکټر صاحب تسوي ولا لازم دغه الفاظو وی الکان تباہ برباد شو دنیا کورونه وران شو ولی ما ډاکټر صاحب ولی تباہ شو وی هغه د دې زنا د پیخي کوي دغه د لاسو ختم شي وجه سره وجه دغه مرز د کوم چې نن سبا عام شوی د پالکانو کې او بجنکو کې زمونږ د لکانو ځوانانو ته ګوري زیړی او اډو کې خرابي پملا به پزوانی کې دړي نظر به ختمي دماغي وي سبق نه کینی چې ته د خبره کې دی بودی ته بیا وتاسوي د وزن څه شو ته غني شو چې ته ولې بل څه دینداري نشي کولای د دې یو غټه وجه ده چې کوم سره د دې زینا د پیخي کوي د دې جسم ته قهاري دې خبره ته سم سره متفق یې کنه ها نن سبا د ځوانان دي چې لکه څنګه زموږ مشران هغه شاندي چې چلې موږ مشران چې په حفاظت کیو هغه چرته دا قسم کارونه یا تصویرونه یا د قصې د جلغونی دي کړي وسوم دي سپینګری سره مې سره شپېتو کالو سپینګری تکړه سره وي او زمونږ غزوان سره چې ملو شي د
د 19 کالو بس غریب بدی شي ته به دغه د ساتي وزي کیسه نو دا زدا نیمه دا خبره عام کوم دي چې هر بیمار سړی به دا خو نه چې ځوانان غالبا نه جوړي بل څه مرز کې دي شي خدای وجه نه کنه غټه وجه به یو دا الله سبحانه وتعالى زموږ د ځوانانو حفاظت وکړي او هغه ته انګريزانو زموږ دشمنانو خبيثانو هغه ته شک جیب تر اوسته یده بکټ کې برودي تصویر به ګوري امام کې الیاذ بالله د باز کسان ټکو میچو ته شمچو سره چې ځان له پیله ملګولې هغه ګوري او ماته څنګه واقع ذکر کړو یو ورځ ما بیان کو په خاتمه باندې نغه ماته څه واقع د صحیح حقيقي واقع ده او ما دې شقه علم نه اوریدلې خصقه هغه ما ته ویل دا واقع راغلی دا او زو یو کسان په جن چې سره دا واقع راغلی وی هغه ما ته ویل دا زمونږ ورورو پلاریم وی او دې چې کله دغه ته بولې لمبولو دي زیتنه د مخ دې تک تور او بدحالو ناغه مجبورن ته پوښ کړي چې خپنه شي خورګه د سې چل کړي داغه د ویلي چې د شپې او د شې نه به سهار منزل نه رب موږ دې نه جوړي به ما سپخین منزلم را باندې سره به د روټي ټیم شنو موږ راو چې د سړی سکه اخر نه بوري به سمات کړي ورغنه کولو چې وري کولو کړي ناغه مخه ته ټي وي کې ځان ته لګړ فلم لګولې هغه چلیدو او د بدغه ټیم کې بخپل لاس باندې د شهوت پوره کونو لاسم په عورت باندې پروت او لغړ بس په دې ټیم کې د الله سره ملاقات شي ځوانان د دې د لاسه تباو برباد شو والله لازم چې انسان د زړه جاړي ځوانان ګوره ختم شي الا من رحمه ربي په دې مرز کې اخته دي او په دې کې ګوره ذمہوار چې دي غټ هغه مور پلار دي ګوره مور پلار دي دغه بعد علما دي زمونږ عوام سوي اول خو مولوی صاحب دا خبرې نه کوي او کوي نو دغه سوي عوام خیر دا خبرې مولوی صاحب په سپیکر باندې مکوا من زمونږ زنانه کې په بازارونو کې په هر طریقه ګرځي او کوم د انډیا فلم ګورو د انګريزانو د خبر نه غوته د مسلې په جمعات کې مبینه پښتاني په دغه ټیم کې د پښتوني یا د کوم بار فحاشي کې خو اولنی ذمہوار سوق دي مور پلار دي ځوان لک بکور کې نه واده ولنه کوي پیغله جنې بکور کې نه واده کوي نه اخر بعد قصې کوي الله سبحانه وتعالى زموږ بزوانانو الکانو جنکو باندې الله رحم وکي نو د دې ازینا نبی ګوزان لري ساتي د سترګو حفاظت کوي او کدي باره کې تفصیل اوري نو صفات عباد الرحمن بیان اورل تم تفصیل کړي دا سویم کسان شو یا سویم شو درې سلورم وأما الرجل الذي أتيت عليه يسبح في النهر ويلقم الحجارة فإنه آكل الربا او هر چاغه سړی دی چاغه نهر کې لمبو هله هغه د وینیو او دی بل بوته بخله کې کانی اچول بیا به تو بیا برکان وته دا کسته چې سود به خوړو یا سود خور دی الله تعالی په خله کې کانی اچي سوال لاره نو جواب دی لکه د دنیا کې دا سود خوړو جمع کوي د مطلب چې مال او فائدہ راکې کنه نو څنګه چې دا کانه انسان راځي او کانه خوري دا کانه له څه فائدہ ورکي دا سزا ول الله ورکي د سود نه ځان لري ساتي نن سبا د امت غټ تبعی او د ملکونو تبعی او د مسلمانانو په تبعی کې غټ سبب دار چې سود عام شوی او رسول زم حدیث کې خاصه پاویږي چې کم ملک او علاقه کې سود عام شو په خلکو باندې بدل الله عذاب راځي يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفه ایمان والو د سود نه ځان لري ساتي بلکې الله سبحانه وتعالى بقرآن کې په سوره بقره کې سوي يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين ایمان والو د الله نه ویریږي او سود څه کوي پری دی کو دې ته وکړه فإن لم تفعلوا نو کچری تاسو سود برې نه خو فأذنوا بحرب من الله ورسوله نو بیا ځان تیار کړئ جنگ ته د الله د طرف نه او د الله د پیغمبر د طرف نه تاسو به جنگ شو کوي الله بل سره جنگ کوي الله نو چې الله اعلان جنگو کې د چا سره تاسو خیال دې به کامیاب شي دا به جون کې برکت دې د بچو کې برکت دې د وګړو موضوع د سود ده خو اسی
اشاره مو ته وکړه حدیث کې راځي جابر نه حدیث ته لعن رسول الله صلی الله علیه وسلم اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهدي رسول صلی الله لعنت ویل د باغ سړي چې سود خوري یا بل چای خوري یا لیکي یا گواہی ورکوي چې څوک هم په دې کې شریک دي رسول صلی الله باغ دې الله لعنت وي حدیث په صحیح مسلم کې یو بل حدیث وته هم ډېر عجیب دی عبد الله بن مسعود رضی حدیث ته الربا 73 بابا د سود دروازې دي دریو یا دروازې ایسرها په دې کې ټول کومه درجه کې چې کوم سود دی مثل ان ينكح الرجل امه لکه سړی چې خپل مور سره زنا کوي دا ټول هغه معمولی سود دی معمولی ګوره لکه سړی چې د مور سره زنا کوي امام حاکم دا حدیث وړه بل حدیث وړه او دا څومره عجیب دی عبد الله بن حنظله رضی الله عنه روایت ته باقي کې دی چې درهم ربا یو درهم د سود یاکله الرجل وهو يعلم او د پته چې سود حرام دی بیا هم خوري اشد من 36 زنيه لکه د شپږ در شپېری د زنا وکړه نشپږ در شپېری زنا د یو درهم د لاس نجيبه سړی په دې کې لګي په زرګاو په لکاو د ریالونو او روپیو د خوري دغه بس نه ځان د سود نه لري ساتي دغه سود خورو دا غیر بعد به رسول الله صلی الله علیه و اما الرجل الكريه المراه او غسړی چې وي غډیر بدرنګ چې و الذي عند النار يحشها ويسعى حولها دور به تیزو او دغه په خوا کې به ګرځېدو فانه مالك خازن جهنم نو د جهنم غ چوکیدار دغه مالک دی د تذکر تاسو په قران کې اوریدلی دی کنه الله په قران کې وجه جهنميان بسوي ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك او دوی باوازو کی چې مالک خپل رب ته وایي چې مونږه مړکی مونږه ختم کی نه دا مالک ته د اور په خوا کې جناس ته د جهنم غ چوکیدار وي تا ولیدو واما الرجل الطويل هر چې دنګ سړی دی الذي في الروضه چې هغه باغچه کې راشو او ډیر دنګ رسول سمو چې ډیر دنګوالی نه ما دغه سر نه لیدو فانه ابراهيم عليه السلام نو دا څوک دی ابراهيم عليه السلام واما الولدان الذين حوله وذا كما شمنان چې د بخوا کې فكل مولود مات على الفطره نو دا هر ما شوم دی چې په فطرت په صحیح دین باندې مړ شي نو د ابراهيم عليه السلام سره ولد على الفطره بفطرت باندې پیدا شوی فقال بعض المسلمين بعض صحابه يا رسول الله واولاد المشركين د مشرکین د ماشومان چې مړ شي دوی یا رسول الله رسول صلی الله او اولاد المشركين د مشرکین د ماشومان هم بدغزي کی دا اوس ګناه نشته کنه او ماشومان واما القوم الذين كانوا شطر منهم حسن وشطر منهم قبيح او هرڅه قوم چې هغه نیم جسم سو ډیر خيستو او نیم ډیر بدرنګو فانهم قوم خلطوا عملا صالحا واخر سيئا نو دا قوم چې څه عمل ډیر خکړه وسه بد کړه نو عمل ګډ وډو خپکمو او بد پکمو تجاوز الله عنهم نو د الله دی رحمت ته وګوره چې الله ولا بد عمل سکو هغه ولا معاف کو ځکه هغه ته سو ویلې شو ها ویلار شي په دې ولکه غوپو وجغوپو جلال هغه بدرنګي دي سوا هغه دي ختم شي په بل روایت کې سره بیا دا راځي چې والدار الاولى التي دخلت دار عامه المؤمنين هغه ولني کور ته چې موږ ورننوتو نو د عام مسلمانانو کور د جنت ته واما هذه الدار او هر چې دا کور کوم کې چې موږ ولاړیو فدار الشهداء نو د شهیدانو خلکو کور دی وانا جبريل وهذا ميكائيل او زه جبريل مو د سوق دی د ميكائيل عليه السلام د دوه کس معلوم شو کنه یو جبريل او بل سوق دی ميكائيل فرفع راسه خپل سر وچتک فرفعت راسي مخبل سر وچتک فاذا فوقي مثل السحاب نظام په سر باندې وریزه لپاسه به وریزه قال دي دوانو ما توي ذاك منزلك دغستا کور دی قلت دعاني ادخل منزلي ما بريد جدي خپل کور ته ورننوزم قال اغوي ما توي انه بقي لك عمر لم تستكمله استب جون کلا دمر وخت پاتې چې ته پورا کړې نه لري فلو استكملته کله چې ته خپل جون پورا تیر کې اتيت منزلك نو ته خپل کور ته راځي رواه البخاري د حدیث راوړی امام بخاری
دا د رسول صلی الله علیه وسلم خوب فائدې تاسو واغسته کنه دا موږ مختصر خبرې وکړې اگر که بده کې فائدې ډېره زیاته او فائدې به ډېرې دي او زموږ همیشه کوشش د الله سبحانه وتعالی په توفیق سره چې د عوامو یو تړون پیدا شي د قران او د حدیث سره نو غالبا درس یا په قران او یا په حدیث باندې کوو دا څومره لکه اوس یو پتا شو کې کم مرګره په د حدیث باندې ان شاء الله تاسو ټول پوه شئ او کوم چې پوه شوي دي او د ترجمه یې د کړي نه په دې باندې ګوره کافي بیان هغه کولی شي یو ځای ته ورغی تعزیت ته یا بل څه خلک را جمع شوي دي او د پته چې موقع د اوس پکې سړی سوي او دا خوب وته یادي نو څومره قیمتي دی او څومره وګد دی لکه کافي بیان وکړي خلک وایي چې د مولا دی څومره وګد دی دا خلک وایي چې دومره وګد بیان وکړي دا خوب یاد کړئ د حدیث سره یاد کړئ او د دې چې کوم بعض فواید دي کوم د جمع اشاره وکړه داسې بعض فواید دي نو کوم د جمع اشاره وکړه نو دا ځان سره یاد ساتئ او بیا خپلوانو ته خپل وړو ته هغوی ته ورسوي الله سبحانه وتعالی موږ له توفیق راکړي په قرآن او حدیث باندې عمل کولو